د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي باید په افغانستان کې یو ټولشموله حکومت جوړ شي او ټاکنې ترسره شي. احمد مسعود وایي زه به طالبان هم ومنم که په ټاکنو کې بریالي شولې. احمد مسعود افغانستان کې د ټاکنو ترسره کېدو وړاندیز طالبانو ته کړی دی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې باید په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي. احمد مسعود ویلي دي که طالبانو زموږ دغه وړاندیز د غاړه کېږدوله او هر څوک په طالبانو کې کامیاب شول نو موږ به ورته غاړه هم کېږدو او جنګ ته به د پای ټکی کېږدو. هغه ویلي باید د افغانستان په ولس په خوښه او په رایو هېواد جوړ شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران نه وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان هم بریالي شي. د جبهه مقاومت په نوم مشر دا خبره پرون تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیي کنفرانس د 10مې غونډې په پای کې وکړه. دا 2 ورځنی کنفرانس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې، خو اوس د څه مشکلاتو له امله په تاجکستان کې غونډې ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او دا هڅه ده چې د افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسۍ جوړونکو ترمنځ فکر اجماع رامنځته شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، دا زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.